اوکے بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو کنټرول پینل ته او کنټرول پینل کې به راشو چېرته ټربل شوټینګ ته. اصل کې ویل کېږي ټربل مشکل ته ویل کېږي او شوټینګ هغه مشکل حلولو ته ویل کېږي. په دې کمپیوټر کې چې کله تاسو سره راسي لږ مشکلات راشي عام مشکلات راشي نو هغه دلته تاسو راځي ټربل شوټینګ ته او په ټربل شوټینګ کې دا تاسو حل کوئ. کمپیوټر یې د خپل حل کوي که خپل په وس ونه رسیږي بیا دلته دا ښایي چې څه مشکل لري. صحیح ده که چېرته راشم ټربل شوټینګ ته لومړی راشم دلته پروګرامز ته ډبل کلیک پې وکړم. ما دلته ماته وایي نیټورک انټرنیټ کنیکشن کې مشکل دی ویب براوزر کې مشکل دی پروګرامونو کې مشکل دی پرنټر کې ستاسو مشکل دی هر څه کې مشکل دی. زه راځم ورته وایم زما پروګرام کمپټیبلټي ټربل شوټینګ دی زما پروګرامونو کې مشکل دی. صحیح ده زه راځم دې ځای نه دا نیکسټ کوم وایي ډیټیکټینګ ایشوز کوم ایشوز هغه کوم موضوعات چې دي هغه تاسو ته موږ ډیټیکټ کوو. ډیټیکټ معنا را څرګندول یا پسې ګرځېدي. صحیح ده ګوري چې دا مشکلات په کوم ځای کې تاسو سره شته هغه ټول پروګرامونه دلته درته لیست کړل وایي ته په څه شي کې مشکلات لري. صحیح ده زه راځم زه ورته دلته وایم چې زما سره چې کوم یو دی رابشم دلته به یو څه ورته وښایم چې زما په دې کې مشکل دی. صحیح ده ایکسل ورډ رابشم جاوا میډیا کنټرول سیشو نیټبینز فار ایگزامپل زه به دا ورته انتخاب کوم دې ځای نه به دا زه نیکسټ کوم. دا یو سافټویر دی تاسو ورته انتخابوئ. صحیح ده وایي سلیکټ ټربل شوټینګ آپشن ټربل شوټینګ آپشن راته وښایه. وایي ټرای ریکمنډډ سیټینګز هغه دې کې چې کوم سیټینګ دی هماغه پې وکړه. وایي سلیکټ دیس آپشن ټو ټیسټ رن پروګرام یوزینګ ریکمنډډ کمپټیبلټي سیټینګز او بل چې دی که نه ټربل شوټ پروګرام دی دا چې دی سلیکټ د آپشن ټو چوز کمپټیبلټي سیټینګ بیزډ آن د پرابلم دغه دویم باندې تاسو پلی وکړئ. تاسو نه بیا پوښتنه کوي اول کې داسې کوي چې دوی خپله پسې ګرځي که مشکل پکې نه وي بس ورته مشکل نشته دی. په دویم کې تاسو نه پوښتنه کوي چې څه مشکل تاسو سره پکې شته دی. زه ورته وایم ما وایي د پروګرام worked in earlier versions of Windows but won't work or run now. وایي مخکینی وینډوز ورژنو کې کار کوم مګر اوس یې نه کوي او نه رن کېږي. د پروګرام once open does not display correctly چې کله خلاص شي وایي راته نه ښکاره کېږي. د پروګرام requires additional permission اضافي اجازې نه غواړي او I don't see my problem listed. وایي دا پاتې کوم مشکلات ته وښودل دا زما مشکلات نه دي. د دې ځای نه دا څنګه کوو نیکسټ کوو. صحیح ده وایي which version of Windows did program work on before. وایي په کوم وینډوز ورژنو کې دې مخکې نه کار کوو وینډوز 10 کې وینډوز 7 کې وینډوز 8 کې وینډوز ویسټا کې زه وایم I don't know زه نه پوهېږم چې کار یې کوو که نه کوو. دې ځای نه نیکسټ کوي. صحیح ده وایي ټیسټ څه وایي وایي ټیسټ کمپټیبلټي سیټینګ فور پروګرام وایي پروګرام ټیسټ چې آیا خلاصېږي که نه ټیسټ د پروګرام له پروګرام به موږ ټیسټ کړو. صحیح ده ګوره دلته به دا ډیزاین څنګه کومه یس پې کومه سمه ده لږ انتظار به ورته وکړو دا به موږ سره څنګه کېږي رن کېږي. Just the program. ازا یو ځل دا څنګه کړل سره نو کار یو کړل سره کنه نو دا به دې نیکسټ کو یوز ټربل شوټینګ از کمپلیټ از ا پرابلم فکس و ټربل شوټینګ چې کوم یو هغه مکمل شو آیا مشکل حل شو ځکه نه دی حل شو نو بیا تاسو راځي باندې کلیک کړئ. صحیح ده دی باندې پوه شئ. بل خبره موږ سره چې تاسو اړوند د پرنټرز کې کومه مسله وي د تراشه پرنټر انتخاب کې نیکسټ ورته وګورئ چې کوم مشکل تاسو پرنټر کې لرئ څه شو ډیټیکټینګ پرابلمز هغه تاسو مشکلات چې کوم وي هغه سره څنګه کوي ډیټیکټ کوي. صحیح ده وایي سلیکټ ویچ پرنټر وډ یو لایک ټو ټربل شوټ وایي کوم یو پرنټر ته غواړئ دلته تاسو سره دغه دوه کمپیوټرونه پرنټر نه وي ته ورته راشه زما پرنټر دلته نه دی لیست شوی. صحیح ده دې نه وروسته به تاسو پرنټر سره وصل اوسئ که نه. صحیح ده بیا که کوم مشکل وي هماغه طریقه نه مخکې بدلای شئ. انټرنیټ کې کوم مشکل وي انټرنیټ کنیکشن سره ستاسو کوم مشکل وي. صحیح ده د دې ځای نه دا ورسره انتخابولی شي. بیا بله خبره هارډویر اینډ ساوند هارډویر داسې کوم هارډویر معنا داسې دې دننه کوم پرزو کې مشکلات راغلي وي یا ساوند اواز یې نه وباسي نو راځئ پلینګ آډیو وایي چې کله آډیو کومه سي اواز آډیو پلی کومه سي کار سره نه کوي نو ډیټیکټینګ پرابلمز هغه مشکلات چې کوم وي هغه څنګه کوي سره ډیټیکټ کوي. صحیح ده دلته هغه مشکلات پسې ګرځي وایي کوم یو دغه لوډ سپیکر چیک کوي یس د دې ځای نه نیکسټ ورډ وایي د ټرن آف ساوند افیکټ ان انهانس یس اوپن آډیو انهانس دا راته اوپن کا چې د دې ځای نه تاسو دا بیا څنګه کولی شئ چیک کولی شئ. راشه دې ځای نه بوسټ بیس بوسټ سره شو پریویو دلته ترېنه کتلی شئ. ښه د دې ځای نه نو تاسو راشئ کې انهانسمنټ یې وایي لږ یې انهانس کوي. انهانس معنا راشي پر مخ وړلو دیږي. صحیح ده دې ځای نیکسټ ګوره دا هم موږ سره څنګه شو جوړ شو. نیټورک اډاپټر دی نیټورک اډاپټر د کمپیوټر چې کله موږ انټرنیټ سره کنیکټ کوو یا نیټورک یې کنیکټ کوو موږ سره یو وایرلیس نیټورک اډاپټر یو شی دی فزیکل دلته کې موجود وي. صحیح ده د هغې کې کوم مشکل وي سره دې ځای نه چیک کولی شي او بل چې موږ سره نیټورک اینډ انټرنیټ کې چېرته مشکل وي هغه هم د دې ځای نه چیک کولی شي او ټربل شوټ کولی سیسټم سیکورټي کې چېرته هم مشکل لرئ هغه هم د دې ځای نه چېرته مو کمپیوټر بیټري
کې کوم مشکل پاور ته راشه دي نیکسټ اما کوم ایشو چې دا هغه بدل تاسو ورته وخایي سیدا نو دا بر سره څنګه کی ټربل شوټ کی هغه مشکل بس تاسو حل شي ګوره وای ایشوز فاوند ټایم بیفور ډسپلی goes to sleep is too long وای ډیر وخت وګدي وای ټایم بیفور کمپیوټر goes to sleep is too long نو دا رات څنګه شو یې شو دي نه ته ټربل شوټ کړل سیدا نو دا منن غاز ټربل شوټینګ شو نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ټربل شوټینګ اپلیکیشن کلاس کې ان شاء الله نو سمارا